بالجهر دا ثابت ته خدای د لپاره شروط دي څوک کوم ذکر بالجهر دغه لفظ نشي کولای د تمام احادیثونه ثابت یو چې کوم خلک د دې نه فکر یو د آیات دغه ذکر کوي چې تاسو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دغه آیات دي ځان لپاره دلیل ګرځي بل هغه حدیث ته چې تاسو اربعوا علی انفسکم په خپل ځان باندې تاسو نرمي وکړئ انکم لا تدعون الاسم ولا بعیدا تاسو چې کونتا आवाज نه کوي आवाज نه رسوي او نه هغه تاسو نه لره دي الله خو نږدې دی الله ارسل आवाज چې کوم دی اوري تکدا محدثین یې ګل دي نبی علیہ السلام په عام موقع کې نه دی ویلي دا د جهاد موقع او جهاد کې الحرب خدعه جنگ خو دوکا ده کنه او که دغه وخت ته لګي او جهر به ذکر کوي دشمن ته پته لګي کنه چې ما په سراغه الته نبی علیہ السلام بل دا چې الته صحابه هغه جهر کوو هغه د حد نه سیواو نبی علیہ السلام تاسو زور ما لګوي چې غني الله پاک ټول دی هغه اورینا یا الله پاک لره دی هغه په یو خاص موقع کې نبی علیہ السلام دی ها داغه د لپاره دا شروط دي یو ځای کې ته ذکر کوي بلجار چې الته سوق ودن دی چې دا خوب ته نقصان نه رسي یو سړی تلاوت نه کوي چې دا تلاوت ته نقصان نه رسي یو سړی چې کوم دی هغه مطالعه کی طالب د مطالعه کی دغه مطالعه ته نقصان نه رسي کچتا په دغه ذکر بلجار باندې چاته نقصان رسیدو ذاکر دا تلاوت کون کی تا طالب تا یا خوب کون کی تا تکلیف رسیدو کوم احادیث کې چې من راغله دا په هغه صورت کې دا چې کوم صورت کې دا د بل چا د پارسوي نقصان دی وی مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه صباحة الفکر او فی الذکر بالجهر هغه رساله د 48 احادیث هغه په ذکر بالجهر باندې سدي دا ذکر کړی دي او علماء دیوبند حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه رشید احمدی گنگوی رحمت الله علیه خلیل احمد سارنپوری رحمت الله علیه او دا رنګي شاه عطا الله شاه بخاری رحمت الله لوی علماء دیوبند هغه قائل دي په جار په جواز د جار به ذکر باندې هغه به دا جایز نه بلکې دا افضل دی مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکي ته چرتا د ذاکر ته لړل عزت او خن دا په ذکر بالجهر باندې حاصلېږي در لپاره ذکر بالجهر افضل دی کله ته اړه سکون او تسلی دا په ذکر خفي باندې سری باندې حاصلېږي در لپاره ذکر خفي باسه دی دا افضل او بهتر دی خو دې ته بدعت ویل دې ته ناجایز ویل دا انتهایی ظلم دی حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه چې آنند د دنیا د تمام محدثینو د احادیث کې مرجع ده زموږ څومره یا د پاکستان د هندوستان د بنگلاديش څومره علما چې مړ دي یا اوس موجود دي یا موجوده څومره علما چې روان دي اب مسند د احادیث باندې ناس دي هغه د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه څوک به ذات شاګردان څوک بل واسطه شاګردان چې حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ا د ذکر بالجهر قائل دی نو شیخ الهند رحمت الله علیه بدغه قائل نو دا د استادو مطلب چې تمام د علماء دیوبند هغه تمام په ذکر بالجهر باندې هغه جواز فتوا ده هغه به دا جایز دی ها هغه مواقعو کې چې کوم ځای کې هغه چا د پر نقصان دی وي بیا مولانا ثنا الله پانی پت رحمت الله علیه کلی دي چې د قران کریم په جار او آیاتونه د قران او احادیث هم سدي روا دي چې کوم ځای کې چاته نقصان وي التجار بالتلاوت مغنا دي پر ځای کې سره ودره ته تلاوت زور باندې نه کوي یو طالب مطالعه کوي ته تلاوت زور باندې نه کوي ابو ځان له خبر ده چې کوم ځای کې احادیث کې من راغلی دا هغه من دا مطلب نه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرد ذکر نه کړی دا او کله چې ذکر د آداب او د ذکر نه خلافي موږ ته چې په آیاتونو د قران باندې په تلاوت د قران باندې په جهر بالقران نه آیاتونه او احادیث دلالت کی مولانا ثنا الله پانی پت رحمت الله علیه کی چې کم ځای کې تلاوت د قران کریم چاته نقصان دی بالجهر التبت تلاوت بالجهر نه کوي خبر مې تاسو ته صرف دې د پاره وکړه دا چې ما په وګور باندې خبره چې بعض حضرات داسې دي چې هغه د جهر بالذکر نه طالبان سره انګتی چي دا خبره ما د هغه د پاره نه کړې چې هغه وام چې هغه د ذکر
بالجهر وکړي هغې دپاره نه خو صرف دا هغې ته هم چې ګورئ دا علما هسې نه دي ناست یو عمل موږ کوو نو هغې عمل به موږ سره دلیل نه وي د دې عمل هر عمل چې کوم موږ کوو زموږ مشرب چې دی هغه اول نبی علیه السلام دی صحابه دي هغې نه پس علماء دیوبند دي زموږ دا یقین دی چې علماء دیوبند هم هغه خبرې نقل کړي دي چې کومې خبرې د صحابهو د هغې معمول بها وي د نبی علیه السلام په زمانه کې شوي دي صحابهو کړي دي تبع تابعینو کړي دي هغې چې خبره کړي زموږ دا ایمان یقین دی چې هغې بدعات نه دي کړي او نه هغه مبتدعینو حسین احمد مدني بدعتي شو او مولانا احمد سالنپوري بدعتي شو او حاجی امداد الله سے بدعتي شو رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه هغه بدعتي شو مولانا زکریا رحمت الله علیه در دیوبند یو ډېر رکن دی هغه دې قایل دی د شاه مفتی رفیع الدین صاحب رفیع عثماني صاحب چې دا تقي صاحب روډ دی دی لیکي چې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه آخر ځل کې کراچۍ ته چې راغی چې کله به دې کراچۍ ته راته نو د دارالعلوم د کراچۍ دپاره ټیم وباسه ټول متعلقینو ته چې د دارالعلوم ټیم پکې کېدی آخر ځل چې راغی نو مولانا شفیع رحمت الله علیه ته چې تا سره زه پټه خبره کوم ورونه بند کړ هغه لیکي خپل قلم باندې چې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه زما پلار مولانا شفیع رحمت الله علیه ته وی چې په مدارسو کې اعمال کم شو ذکر بالجهر نه کېږي حلقې د ذکر نه کېږي او مدرسې د دغې شیزونو د اعمال نه شاړې شوې او زه تاسو ته درخواست کوم چې په مدارسو کې دغه اعمال څه کوي شروع کړي مولانا شفیع رحمت الله چې هغه مفتی اعظم پاکستان دی هغه هم د جهر بالذکر چې کوم دی هغه هم قایل دی نو ما تا کم کو جایو چې موږ د هغې نه څه وکړو انکار وکړو دا یو خبره ده ما واورئ وی د منګک په ترنګړی والو کې څه فایده نه وي منګک ترنګړی باندې ترنګړی ویښته خو دی نه خوري که نه منګک ویښته خوري نه خو صرف تا هغه ترنګړی چې هغه شلی دغه شان د دې دا یو شیطان دی خبیث دی د دې خلکو په ذهن کې ناست دی نه سلام اجر بس اجتماعي ذکر به کېده د جمعې د مانځه نه به پس ذکر تقریبا د ټوله علاقه کې کېده لیکن هلته کې موږ ته مفاسد ښکاره شو د سهار موږ کې ته ذکر کې چا رموز شوي یا ترکات شوي یا څوک ځان لمونځ کړي موږ منع کړه چې نه به کوئ د جمعې پر باندې به جهر به ذکر کېده موږ هغه منع کړه ځکه چې خلکو ته څه دی لمونځ کوونکو ته څه دی هغه نقصان دی نو انشاءالله په حدیثو باندې قرآن باندې چې الله پاک زموږ مشران ته کوم عبور ورکړی دی دغه عبور الله پاک بل چا ته نه دی ورکړی وعلى آل سيدنا محمد